بسم الله الرحمن الرحیم. اول و زه بسم الله ته ولیکم ځکه چې دا دنیوي چارې دي دا به کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایتو سے روح صحت او روح ژوندی مو هیله ده. امید ده چې صحتمند ژوند ولرئ، ځکه سړی چې صحتمند نه وي بیا درس نه زده کېږي. ای استاد لیدلم سړي ته خوند نه ورکوي. نو زه همیشه پوره ټول ناول ایتو سے د صحتمندۍ هیله کوم. ای درسونو په دې بهیر کې نن ورځ لسم ټولګي ته نوبات رسېږي. موږ تاسې تېره ورځ عضوي مرکبونه مو تعریف کړي وو. هغه مرکبونه دي چې په خپل ترکیب کې کاربون، هایدروجن، اکسیجن، ای دې نه بغیر نایتروجن، سلفر، فاسفورس او داسې نور عناصرونه ولري. موږ تاسې ویلي وو چې په عضوي مرکبونو کې اساسي عنصر کاربون ده، یعنی هیڅ داسې عضوي مرکب نشته چې هغه کاربون ونه لري. که څوک ماته ولیکي چې H2O دا به عضوي مرکب وي که غیر عضوي، موږ کسو چې کاربون نشته مستقیما لیدلی شو چې دا به غیر عضوي وي. خو دا به نه یې روایي داسې مرکبونه هم شته چې هغه کاربون لري، لکه کاربون دای اکساید، کاربون مونو اکساید، کلسیم کاربونیت. په دې کې کاربون هم شته خو بیا هم غیر عضوي دي. داسې نه چې بار چېرته چې ته کاربون کسې ته داسې یایي چې یاره دا عضوي مرکبونه دي. نه، ځینې داسې مرکبونه هم شته، شمېر یې ډېر نه دی خو شته یې چې کاربون لري، خو سره د دې چې کاربون لري بیا هم غیر عضوي مرکبونه دي. هر څو نن ورځې درس ته د عضوي مرکباتو په هکله موږ دوه نظریات یایو. دوه مهم نظریات دي. دې نظریاتو له جملې څخه یو عالم و دا د سویډن هېواد سویډنای و، بارزیلوس نومېده. بارزیلوس په دې نظر و چې عضوي مرکبونه یوازې له ژوندیو موجوداتو څخه منځته تللی شي. یعنې په ژوندیو موجوداتو کې یوه قوه موجوده ده، ژوندی قوه. دې ژوندی قوې ته ویټل فورس هم ویلی کېږي. ویټل فورس. دې بارزیلوس یور بیا ته تکراروم. که تاسې نه څوک پوښتنه وکړي چې د بارزیلوس په نوم عالم د عضوي مرکبونو په هکله څه نظر لرلو، تاسې ورته ویلی شئ چې بارزیلوس په دې باور و چې عضوي مواد یوازې د ژوندیو موجوداتو نه جوړېدای شي. په ژوندیو موجوداتو کې یوه قوه ده، دې قوې ته ژوندی قوه یا ویټل فورس ویلی کېږي. دې ویټل فورس په مرسته کولی شو موږ چې عضوي مرکبونه جوړ کړو. چې ژوندی چې یو جسم ده، یوه ماده ده چې غیر ژوندی وي، دې نه جوړېږي. یعنی عضوي موادو منځته راتلل، فرض مثال شودې دي، مستې، دا موږ تاسې یوه ژوندي موجود نه وروړو. شودې مستو ته بارزیلوس عضوي مواد وی، ځکه چې دغه مواد د یوه ژوندي جسم نه جوړ شوي دي، یوه ژوندي جسم په مرسته جوړ شوي دي. دا و د بارزیلوس نظر. دا کول 1907 کال و چې د نظر وړاندې کړو. دې نه وروسته یو بل عالم ارڅي هغه وهلر په نوم یادېږي. وهلر په 1928 میلادي کال کې د بارزیلوس نظریه رد کړه، ځکه ده وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د یوې غیر ژوندۍ مادې څخه یا له یوې غیر عضوي مادې څخه وکولی شول چې یوه عضوي ماده جوړه کړي. نو موږ ځکه ویلی شو وهلر د تجربې په واسطه دا په ثبوت ورسوله چې موږ کولی شو چې عضوي مواد د ژوندیو موجوداتو نه بغیر هم لاسته جوړ کړو او دغه کور ده په خپله وام کړو. وهلر وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره له یوې غیر عضوي مادې څخه یا له یوې مړې یا له یوې غیر ژوندۍ مادې څخه وکولی شول چې په یوه عضوي ماده یې بدله کړي. وهلر په دې کړنې سره په کیمیا کې انقلاب رامنځته شو. انقلاب بدلون ته ویلی کېږي. معنا چیه ده؟
مخکې علماو داسې فکر کولو کارور به نوس و د عضوي مرکباتو په هکله کور نه کولو، ځکه دی په دې باور و چې د برزلوس نظریه یې منلې وه، ځکه برزلوس ویلي و چې یو جسم چې ژوندی نه وي عضوي مواد لوسته نه رسي. د ټولو علماو سره همدا نظریه په زړه کې وه، په ذهن کې وه چې عضوي مواد بغیر د ژوندي موجود نه جوړېږي، کور یې نه کولو. خو کله چې وهلر په 1828 کال کې د برزلوس نظریه رد شوه، ځکه رد شوه وهلر وکولی شول چې په لابراتوار کې له یوې غیر ژوندۍ مادې څخه یا له یوې غیر عضوي مادې څخه یوه عضوي ماده لوسته راوړي. نو موږ ځکه وایو چې وهلر په عضوي کیمیا کې انقلاب رامنځته کړو، بدلون یې رامنځته کړو. سره کم ته بدلون یې رامنځته کړو. د نن ورځ چې د عضوي مرکباتو شمیر ډېر ده، میلیونونو ته رسیږي. دلیل داسې دی چې دغه د وهلر د کشف نتیجه وه چې نن ورځ د عضوي مرکباتو شمیر ډېر ده او د غیر عضوي مرکباتو شمیر ډېر ده. که چېرته وهلر د یوې غیر عضوي مادې نه یوه عضوي ماده نه وای جوړه کړې، نو ممکن د عضوي کیمیا تر اوسه پورې دومره پرمختګ نه وای کړی. دا دوه نظریات. اوس که څوک پوښتنه درنه وکړي چې مو ته هغه معادله ولیکه، هغه لومړنۍ معادله چې د وهلر د هغې په مرسته وکولی شول چې له یوې غیر عضوي مادې څخه عضوي ماده جوړه کړي. تاسو ډېر په اسانۍ سره هغه معادله ورته لیکلی شئ. تاسو تختې ته متوجه شئ. ایده وهلر امونیم سیانت رو خستو NH4 OCN ایده تزده کون کو امونیم سیانت یلیکی. ایده امونیم سیانت تا تودوخه ورکړه. دا علامه په کیمیا کې تودوخې معنی لري. دې تودوخې په مرسته یې وکولی شول چې NH2 قوس کې باند کړئ، 2 ظریف ویر کړئ او CO. دې مادې ته امونیم ایزوسیانټ ویلی کېږي. امونیم ایزوسیانټ دا یوه غیر عضوي ماده وه او دا یوه عضوي ماده وه. په دا کې اړیکې برقي یا آیوني دي او په دا کې اړیکې اشتراکي دي. خیر اوسئ، تاسې حوصلې نه مننه. اوس اصلا هدف داسې ده چې وهلر د امونیم سیانټ په نوم یوې غیر عضوي مادې ته تودوخه ورکړه. دې تودوخې په مرسته یې وکولی شول چې یوه غیر عضوي ماده په یوه عضوي ماده بدله کړي. یو کس پوښتنه کوي، یو کس درڅې چې ملګریه دغه امونیم ایزوسیانټ چې ولیکل، ته څه پوهېږي چې دا یوه عضوي ماده ده؟ تاسې به یوه دوې خبرې ورته وکړئ. دا ځکه عضوي ماده ده چې په دغه کې اشتراکي اړیکې موجودې دي، یوه مسله. دویمه ده چې په دغه مرکب کې وظیفوي ګروپونه موجود دي. زه دې مشرح شکل چې ته ولیکم، بیا تاسې ډېر ښه منظم پوهېږئ. دا که یاداښت کړي مې نه وي، دا معادلات سره یاداښت کړئ. دا هغه معادلاتو چې لومړي ځل لپاره وهلر وکولی شول چې یوې غیر عضوي مادې نه عضوي ماده جوړه کړي او لوسته یې راوړي. دغې علامې ته چې اندېښنه ونه کوئ، دا د تودوخې معنا لري په کیمیا کې. ښه، د کومه ماده چې مو لوسته راوړه امونیم ایزوسیانټ. دغه امونیم ایزوسیانټ داسې مو ته ولیکل، کتابه کې هم داسې لیکلی دي، خو
کیدای شي په پوی نشئ تاسې پوهېدلو په خاطر زه لږ واضح لیکم CO داسې شکل سره تاسې کتابه کې لیکلی شوي دي خو که مشرح شکل سره یې ولیکئ بیا به ډېر ښه پوه شئ زه باوري یم ګورئ دا ځکه یو کاربون ده که نه دا مې د یو کاربون ولیکلو داسې کې که وکسئ NH2 دوه ګروپونه دي دا د یو ګروپ NH2 یو مو ولیکل او بل NH2 ګوره NH2 دوه وره دي دا مې ولیکلو کاربون مې ولیکلو یو اکسیجن پوتې دی ګورئ داسې کې اکسیجن هم لیکو او دغه شکل کې توبه والا د مو چې ته ولیکلو دا یک یوه معنا لري خو دا لږ په تشریحي ډول سره ده مونږ تاسو ته ووایو چې دې ته امونیم ایزوسیانټ ویلی کېږي امونیم ایزوسیانټ بل نوم یې یوریا ده یوریې نامو ته ویلی شئ بل نوم یې دای امینو کیتونوم ده دای امینو کیتون دغه هغه مادادو چې وهلر وکولی شول د دې معادلې په واسطه په عضوي کیمیا کې انقلاب رامنځته کړي بدلون هغه کاس چې په عضوي کیمیا کې انقلاب رامنځته کړو هغه وهلر نومېدو ځکه د لومړي ځلې پورې وکولی شول چې له یوې غیر عضوي مادې څخه عضوي ماده جوړه کړي دې نه مخکې علما په دې باور وو چې شخصا برزیلوسو په دې نظر و چې عضوي مواد د ژوندیو موجوداتو نه بغیر نه جوړېږي امکان نه لري خو دا خبره بیا د وهلر په نوم عالم لخوا رد شوه ده ووایي چې نه مونږ کولی شو چې له غیر ژوندیو موجوداتو څخه یا یو ژوندی موجود د دې پوره شرط نه ده چې زه یوه عضوي ماده جوړه کړم دا اوس زده کوونکو یې مونږ تاسې نن ورځې درس خو یو خلص نتیجه بیانوم نن ورځې درس کې مونږ تاسې دوې خبرې وکړې عضوي مرکباتو په هکله نظریاتو کې دوې خبرې وشوې یوه خبره دا وشوه چې برزیلوس نظریه مو راخوسته برزیلوس وویل چې عضوي مواد یوازې د ژوندیو موجوداتو په مرسته جوړیږي د برزیلوس دا خبره د وهلر په نوم عالم لخوا رد شوه ده وویل چې نه مونږ کولی شو له ژوندیو موجوداتو پرته هم عضوي مواد جوړ کړو دا دوې ډېرې سودا خبرې دي نن ورځې درس همدومره کفایت کوي انشاءالله په راتلونکې ورځ کې مونږ بیرته بیا څو پاتې موضوعاتو به په تفصیل سره بحث کوو تاسې خلاص دا دوې نکتې زده کړئ تاسې د ژوندي وای تاسې صحتمندي او روح صحت د مونږ هیله ده کامیاب او سرلوړي او بریالي اوسئ مننه